جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محترم ورونو زنن تاسو سره موضوع شریکول غواړم چې هغه هم د منفي اخلاقو او د منفي کردار په باره کې ده. دا یو داسې موضوع ده چې دا په 90% ځوانانو کې ده او عجیب خبر په دې موضوع کې دا ده چې ډیرو کمو ځوانانو ته احساس کیږي چې په ما کې دا مرض شته ده. هغه د برداشت نه کول، تحمل نه کول، د چا خبر په ځان باندې نه تیرول. د دې ویډیو په دې مقدمه کې زه یو څو خبرې کول غواړم. ما ولې د دې منفي اخلاقو نه او د دې منفي کردارونو نه شروع وکړله؟ د هغې غټه وجه دا ده چې کله په یو انسان کې ښه اخلاق وي، مثبت اخلاق په یو انسان کې وي، دته ضروري نه ده چې د بدو اخلاقو راوستلو دپاره د اول د ځان نه ښه اخلاق وباسي. چې کله په یو انسان کې بد اخلاق او بد کردار را دننه کېدل شروع شول، دا ښه اخلاق د دنه خپله وځي. بعینه همداسې چې کله په یو انسان کې بد اخلاق وي، دی د ځان نه دا بد اخلاق رفته رفته ویستل شروع کړي، ښه اخلاق په ده کې خپله راځي. اوس راځو موضوع طرف ته. محترم ورونو، صبر په دوه قسمه باندې دی. یو هغه صبر دی چې ته به مجبورن کې. انسان سره کله نه کله په انسان باندې داسې وخت راځي چې د انسان سره د صبر کولو نه علاوه بله لاره نه وي. لکه مثال د خبرې یو قدرتي آفت راغی، یا تاوان وشو په تجارت کې، یا مثال د خبرې بچی مړ شو. دا ټول هغه صورتونه دي چې په دې صورتونو کې به انسان مجبورا صبر کوي. د صبر نه بغیر بله لاره انسان سره نه وي. یو هغه صبر دی، یو هغه برداشت دی چې د انسان په خپل لاس کې دی. بعضې چا صبر نه کول او برداشت نه کول خپل عادت ګرځولی دی او په دې باندې خپل اخلاق خراب کړي دي. او بعضې چا صبر کول، برداشت کول، د چا خبر په ځان تېرول، دا خپل عادت جوړ کړی دی. د هغوی اخلاق هم عالی دي، خلکو کې به اخلاقه خلک شمارلی کېږي هغه. اوس راځئ چې څو مثالونه وګورو زموږ ستاسو په معاشره کې د صبر نه کولو په باره کې، د برداشت نه کول، د یو چا خبر په ځان نه تېرولو په باره کې. مثال د خبرې زموږ ستاسو په کورونو کې مشر ورور د کشر ورور خبره نشي برداشت کولی، کشر ورور د مشر خبره نشي برداشت کولی. عموما د انسان په طبیعت کې غوسه لیکله شوې ده. انسان چې دی کله نه کله غوسه کیږي، په قهر شي. نو چې کله هم یو انسان غوسه شي او د هغه د غوسې احترام بل کشر ورور ونه کي، یو مشر ورور کله غوسه کشر ورور چې دی د هغه د غوسې احترام ونه کي او د هغه غوسه برداشت نه کي، دی هم غوسه شي، دواړه په مقابل کې شي. د دې مقابلې صورت دا راوځي چې دواړه بیل شي، یو بل سره په میاشتو میاشتو خبرې نه کوي، دوه ورونه به یو بل سره به خبرې نه کوي. نتیجه یې څه شی شي چې بې اتفاقي منځته راشي. بې اتفاقي چې راشي، کمزورتیا منځته راشي، ځان ته نقصان شو، یو نقصاني شو، بل هم نقصاني شو. زموږ ستاسو په معاشره کې دا یو ډېر زیات غټ عیب دی چې یو سړی د خپلې ښځې خبر نشي برداشت کولی. چې کله نه کله داسې کېږي، ښځه هم غوسه لري، سړی هم غوسه لري. سړی دا فکر کوي چې په کور کې به زما غوسه وي، زما به هر څه وي، زما غوسه به خلک برداشت کوي، ما ته به څوک غوسه نه کوي. ښځه به کله هم نه غوسه کېږي. دا یو ډېر زیات عجیب عیب ګڼلی کېږي چې یو ښځه غوسه شي او سړی برداشت کړي. او دا وګوره، دا سړی د خپلې ښځې خبره اوري، دا سړی د خپلې ښځې غوسه برداشت کوي. هغه ته یو ډېر کم نسبت کېږي په معاشره کې. داسې نه ده محترم ورونو، د ښځې هم غوسه برداشت کول پکاري په کور کې، او دغسې ښځې ته پکار ده چې د سړي غوسه برداشت کړي. که فرض که دې دواړه غوسه برداشت نه شي کړی، دا یو ډېره زیاته نازکه رشته وي. که فرض که دې دواړه د یو بل غوسه برداشت نه کړي او یو بل سره په جنګ شي، خبره دې ته راوځي چې افتو په میاشتو میاشتو یو بل سره بیا خبرې نه کوي. دا څونه غټ نقصان دی په کورونو کې. که فرض که یو 15 منټه یعنې یو ساعت یا یو ګنټه غوسه یو خاوند د ښځې برداشت نه کړي، یا ښځه د خاوند غوسه برداشت نه کړي، نو دې نه د میاشتو میاشتو تکلیف جوړیږي. او که فرض که هغه غوسه برداشت کړی شي، یو ځان خاموش کړي، خبره تېره شي، یو ساعت بعد د دواړو ذهن خپل ځای ته راشي، حالت خپل نارمل شي، نو بیا چې د زندګي ښه خوشحاله سره تېرېږي. عمر رضی الله عنه په وخت کې یو صحابي و، په کور کې څه مشکل راغی. دا صحابي راغی د وخت خلیفه امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه ته د شکایت دپاره چې دته خپل شکایت وکړي. د هغه دروازه یې وټکوله. داسې امیران نه و لکه څنګه چې په معاصر وخت کې، بلکې
هر چا به خپل شکایت امیر المؤمنین خلیفة المسلمین ته راوړلی شو. دروازه یې وټکوله. عمر رضی الله عنه دروازه چې کله وټکوله نو چې ګوري د هغې په کور کې هم اواز دی او د زنانه اواز جګ دی. عمر رضی الله عنه اواز نشته دی. دی پوه شو چې د دې کور کې هم څه مشکل دی. چې دی بیرته څنګه روان شو، عمر رضی الله عنه دروازه کولاوه کړه. چې کولاوه کړه وګوري دا صحابي داسې بیرته روان دی. چا خوا دې خوا کتل بل څوک نشته نو دی ته اواز کړ تا دروازه وټکوله. وایي او ما وټک. وایي څه دپاره؟ زه پوه شوم. وایي زه پوه شوم. عمر رضی الله عنه ورته ویل راشه. وایي څه مسله؟ وایي دغسې مسله ومال چې تا ته زه خپل شکایت راوړم خو ستاسو خپله کور. نو هغه بیا دا سړی کېنو ورته ویې ویلې چې ښځه هم یو انسان دی، حقوق لري، ذهن لري، غصه لري. په کار دا ده چې هغه په کور کې دونه خدمت کوي، په کور کې چې د دونه تکلیف برداشت کوي، تا دپاره ناست دی. نو په کار ده چې د هغې هم یو څه نه څه غصه برداشت کړی شي. ډېرې خبرې ډېر نصایح یې ورته وکړل، قیمتي نصایح یې هغه سړي ته وکړل. نو موږ تاسو ته په کار ده چې په خپله معاشره کې په خپلو کورونو کې د اتفاق راوستلو دپاره یو بل ته د یو بل دپاره ځان ښکته راولو، یو بل ته د خبرو نه تېرېږو، خاموشي راولو، خاموشي اختیارو او ځان خلکو ته پاتې راولو. په کور کې مشر ورور د کشر ورور ته ځان پاتې راولي، ښځه د خاوند ته ځان پاتې راولي کله نه کله، یا خاوند د ښځې ته ځان پاتې راولي د غصې په وخت کې دغسې حالاتو کې. او همدغسې ډېر زیات امور داسې دي زموږ ستاسو په زندګۍ کې د ځان پاتې راوستلو سره چې دی هغه په ترقي باندې روان شي. یو بل مثال زه تاسو ته درکول غواړم. مثال د خبرې یو ډاکټر دی. ګوره دا ډاکټران په دوه قسمه باندې کله نه کله یو موږ او تاسو ډاکټر ته لاړ شو چې وګورو ډاکټر په قلم لاس کې نیولی دروازه باندې ورته نو کښېنه ستا څه تکلیف دی. هغه مریض خپل تکلیف ویل شروع کړي. زما د معدې مرض دی، په دې معده کې چې دی زما تیزابیت راځي او زما دغسې ډوډۍ نه هضمېږي، قسمه قسمه خبرې ورته شروع کړي. چې یو دوه درې خبرې وکړي ډاکټر ته بس زه پوه شوم. ډاکټر نو څه ولیکي، پرچه کټ کړي، ورکړي، مریض لاړ شي دوا واخلي. د ده په دې ذهن کې تاثر صحیح را نشي. وجه دا ده چې ډاکټر د ده خبر برداشت نشي کړی. یو قسم ډاکټر داسې چې دروازه وټکو دننه وځو کینو کینې تاسو ډاکټر قلم کیږدي مریض ته شروع شي، مریض ته وګوري ښه ستاسو څه تکلیف دی حاجي صاحب. ام مریض خپل مرض بیان کی هغه ټول وړه وړه کیفیت بیان کی. ډاکټر خو پوه شي ځکه چې ډاکټر ته هغه اولنۍ خبرې نه معلومات کېږي. هغه 20 کاله تخصص په دې مرض کې کړی، هغه ته معلومات کېږي چې دا مریض څه مرض لري. ځکه چې هغه په دې کې مهارت لري، بیا هم هغه د دې مریض خبرې واوري، په ځان برداشت کړي، ښه پتا کې دا تکلیف دی ده. نو هغه مریض ورته خپل ټول کیفیات ووایي. ډاکټر ښه په توجه سره دا خبرې واوري، د هغې نه بعد قلم جګ کړي نو څه ورته ولیکي، پرچه ورته کټ کړي، دا دوا واخلي. په دې دواړو ډاکټرانو کې اوس یو فرق دی. هغه فرق دا دی، ګوره سایکالوجي وایي ماهر نفسیات دا خبره کوي چې کوم انسان هم په یو شي باندې په یو دوا باندې یقین ساتي 25% علاج د د یقین د وجې نه کېږي. او بله خبره ده چې شفا الله تعالی ورکوي، د شفا دپاره هم یو سبب وي. نو دغسې انسان چې کله په یو دوا باندې یقین ساتي 25% شفا 25% علاج د په خپل یقین باندې کېږي. نو چې کله هم یو ډاکټر بد اخلاقی دا مریض د ده نه متاثره نشي، د ده د بد اخلاقۍ نه متاثره شي او د بد اخلاق د مریض په ذهن کې، نو دا مریض په ده باندې یقین هم نه ساتي. او چې کم اخلاق او کم ښه اخلاق والا ډاکټر وي، د مریض په هغه باندې یقین پیدا شي، د هغه نه متاثره شي، د هغه دوام په شوق باندې خوري. نو په همدغه دوا کې 25% ماهر نفسیات وایي چې 25% علاج د خپل یقین د وجې نه کېږي. او ما په خپلو سترګو باندې کیدای شي تاسو هم په خپلو سترګو باندې کتلي چې کوم با اخلاق ډاکټران وي، نو هغه ډاکټران چې ډېر زیات مقبولیت لري په معاشره کې. بلکل همدغسې زموږ ستاسو په معاشره کې نن سبا وخت کې یو ډېر زیات عجیب مرض دی. هغه دا دی چې د یو قوم یو عام فرد یوه کنځله وکړله، یو ویډیو وکړله، یو بد اخلاقه ویډیو وکړله د بل قوم ته په سپک نسبت سره، هغې فیسبوک ته واچوله. په دې بل قوم کې برداشت نه وي، کنټرول نه وي، هغې 2 ویډیوګانې جوړې کړي، دا بل 4 جوړې کړي، دا بل 5-6. خبره به څنګه وي؟ خبره به هېڅ نه وي منځ کې. اختلاف به د عوامو په خپلو کې نه، حکومتونو اختلاف به د عوامو په خپلو کې اتفاق 40-50 کاله به خپلو کې سره په مینو محبت په خوشحالۍ تېر کړي. د یو ویډیو د وجې نه چې یو قمقل ویډیو وکړي په یو قوم کې، بل قوم والی برداشت نشي کړلی، هغې 2 ویډیوګانې کې 2-4 کې 5، دا ټول قوم بلا وجه په منځ کې څه داسې جنګ هم نه راغلی، بلا وجه د عوام په خپلو کې سره د یو بل نه
متنفره شي او په خپلو کې یو بل سره نفرت پیدا شي. نو په کار دا ده چې کم قوم نه کم کس کم انسان هغه غلطه ویډیو وکړله، بد اخلاقه ویډیو وکړله، په کار ده چې په هغه قوم کې یوازې هغه سړی بد اخلاقه شمارلی شي. او خلکو ته عوامو ته هم په کار ده چې هر قوم والا دې بیا خپله د دې سړي اعتراف وکړي چې د سړي دا بد اخلاقي وکړه، دا ګوره د دې سړي بد اخلاقي ده، دا زموږ د ټول قوم نه ده او نه تاسو داسې یاست چې دې سړي کوم ستاسو په باره کې د بد اخلاقۍ اظهار کړی ده. نو دې سره په قومونو کې چې دی ښه اخلاق منځته راتللی شي، ښه صلح منځته راتللی شي. دې نه علاوه زه یو بله خبره کول غواړم. په تجارت کې چې کله موږ تاسو په تجارت کې وګورو یو ګاهک دی یو سامان یې واخیسته د هغه خوښ نه شو، سامان یې خوښ نه شو، هغه بیرته واپسي کوي. دا تاجر به چې دی په دې وخت کې تندی تروش کړي، دوکاندار به په دې وخت کې ورته تندی تروش کړي چې تا ولې دا سامان واپس کوي. یا یو مثال د خبرې کپړې والا دی، کالو والا، ټوټې والا، ټوټه خرڅوي. یو کس راغی 20-25 تانې په دې سړي باندې راکولاو کړو، ټوټه خوښه نه شوله، دا بیرته روان شو. نو په دې وخت کې د تاجر ذهن ډېر زیات سخت ضربه واخلي او چې ما باندې دونه تکلیف وکړو، د ما نه ټوټه وانه اخیستله، ما ته فایده رانه کړله. نو اکثره تاجران داسې دي چې شان ورپسې اواز کوي ستا سر د اخیستلو نه دی، یا بل داسې کمزوري الفاظ استعمال کړي. دا قطعا نه دي کول پکار. میلیونر تاجران تاسو هم وګورئ چې کامیاب تاجران هم تاسو وګورئ په خپل زندګۍ کې، هغوی به د 100 روپو ګټې والا ګاهک ته هم احترام ورکوي. چې کم کامیاب تاجران دي هغوی د ګاهک خبره برداشت کولو صلاحیت لري، هغوی یخ دماغ لري، غټه حوصله لري. نو په کار دا ده چې موږ ځان کې د برداشت کولو د یو چا تیزه خبره، د یو چا سپکه خبره برداشت کولو قوت ځان کې پیدا کړو. ځکه چې موږ په ځوانۍ کې قوي ذهنونه لرو، نو موږ ته په کار ده چې د خپل قوي ذهن نه فایده واخلو. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په زندگی کې دا واړه واړه واقعات، دا غټ واقعات، دا یوازې د هغه فضایلو پورې منحصر نه دي، بلکې په دې کې د فضایلو سره موږ ته هم سبقونه پراته دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې بوډۍ ښځه وه روانه او سامانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بوډۍ ښځې سره سامان نیولی و. بوډۍ ښځه د دې مکې نه بهر وتله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چېرته ځې یا کوم طرف ته را؟ هغې ورته ویلې دغسې په مکه کې جادوګر پیدا شوی دی او دای نوم دی او ډېر زیات عیوب بیان کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اورېدلې خبرې برداشت کولې، کنټرول یې و، داسې ورته نه ویل چې هغه زه یم نه. چې کله هغه خپل منزل ته بوډۍ ورسېدله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره سامان کېښوسته، ورته ویل چې هغه سړی زه یم. د دغې برداشت د وجې نه ګوره هغې ښځې ایمان راوړو. دې ته وایي اخلاق. زموږ رسول هغه پیغمبر چې په هغه باندې د هغه مخالفینو چې شپه ورځ د هغه تحریک خلاف و، په معاصر دور کې غټ انګریزانو د هغه خلاف کتابونه ولیکل، خو هغوی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاقو ته سر ټیټ کړی دی. یو کمونیست دی مانبیندرناتھ رای، هندو کمونیست دی. هغه کمونیست نه دی یوازې، بلکې د کمیونیسټ انټرنیشنل پارټي ممبر هم دی، کمیونیسټ انټرنیشنل پارټي ممبر هم دی او په دې ټول بر صغیر کې د کمونستان دپاره هوښیار سړی منتخب شوی. هغه یو کتاب لیکلی د هسټوریکل رول اف اسلام. دی په دې خپل کتاب کې وایي، د اخري حواله ستاسو درکوم خبر ختموم، دی په دې خپل کتاب کې وایي چې د رسول الله یا محمدي انقلاب صلی الله علیه وسلم، محمدي انقلاب داسې انقلاب نه و لکه د چنګیز خان یا د هلاکو خان یا د سکندر اعظم چې یوازې قتلونه یې کړي او دنیا یې فتح کړي، نه، بلکې محمدي انقلاب دنیا ته یو نوی تهذیب ورکړی دی، دنیا ته یو اعلی اخلاق ورکړي دي، یو عالی اخلاق دنیا ته ورښودلي دي. دا د یو کمونیسټ او بیا هندو کمونیسټ او یوازې کمونیسټ نه، کمیونیسټ انټرنیشنل پارټي ممبر د میکسیکو کمیونیسټانو مشر هم پاتې شوی، د هغه د خولې دا اعتراف دی، د هغه د لیکنې. ډېر داسې مصنفین دي چې هغوی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سخت کتابونه لیکلي دي، بیا اخیره کې چې دی هغه ښکته راغلي د اخلاقو ته، اخلاقو کې اعتراف کړی دی چې په اخلاقو کې ده. نو موږ د هغه نبي امتیان یو چې د هغه اخلاق موږ دپاره یو نمونه ده. په کار ده چې موږ د هغه اخلاق په خپل ځانونو کې راولو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.